زه یم چې بس نه مري او نه رغېږي د ده زندګي داسې شي او چې دی خدای پاک ته وایي چې ما مړ که بس ما واخله او خدای پاک یې نه اخلي. هغه زمانو نه امید وي ما لور نه دونه امیدونه وو او بس چې دلته نه فایرنګ وکړو دا زما شاته ولاړه وه ما ته اړو پته ونه لګېده او چې بیا کله ما مخ راواړلو یور مې لکه آواز وکړو چې عيشال وګورئ بس دې لاندې داسې خپې کړو په 4 تاریخ 7 سال پوره شوه او ما په دې 22 تاریخه پورې دې باندې مونځ ارسي زده چې مې ابۍ دادا خبرېږي ماله به یې زنا په ململ تړلې وینا. دا چې داسې کار و د شپې ماسخوتن ټایم زه کمره کې ناست وم او اقدمي وچغې شوې نو کور والا مې رامنډه کړه چې دا شور د څه دی. زه ورپسې ووتم ولې وایي دا ورور دی شور لګولی دی چې دا ماشومان شور کوي او دا غلي کوي. نو موږ چې بهر ووتو ماشومانو په دې برنډه کې لوبې کولې شور خو نه و لوبې وې او لوبې کې خو ماشومان خامخا خبرې به کوي ماشومان څوک تړلی نه شي هغوی عام نه روټین لوبې کولې او د سپکې وینا او خیرې او کنزل او بدره چې څه د ده په ذهن کې و د کول. زما نه دا مشر ورور رامخکې شو ده ورته ویل چې دا ته مه کوه ګوره دا حجم کړی دی او ته ښه سرکاري نوکر یې دا کیسې مه کوه دا خو ماشومان دي بس داسې قسمه خبرې کوي. زه د ډېر کنځل نور هم سټارټ کړه زما ښځې ته د دې رور کور والا ته مې ډېر بد رد کنځلې ویل. دې نه په دې چجې کې دی را مخامخ شو د سره موږ پیسټل نه ولیدلی چې آیا دی به فایر هم کوي. نو زما د کور والا ویل چې دی دا دومره بد رد وایي کنځل کوي راکړه دا به زه کیمره کې ریکارډ کړم بیا پولیس ته خو بیا ښیم چې زموږ هم څوک ومني چې او دا موږ په حقه یو. په دې کې مایر هم دلته و زه هم دلته وم مور هم وه زما دا ورور هم و د دې کور والا هم وه د دې یو بچی هم دلته و عيشال هم دې ځای کې وه او د فایر وکړو یو فایر چې وکړو نو موږ ته پته ونه لګه چې بدې به عيشال لګېدلې وي یو 2 سکنډه موږ ذهن ته دا رانغله موږ دا به بهر شوي چې بیا موږ داسې وکتو نو عيشال داسې راپرېوته چې داسې راپرېوته موږ په منډه باندې هسپتال ته یوړه زما ورور دي بهر بیا ګاونډیانو مو ګاډي کې دغه کړه 10 منټه هغې هغه وینټیلیټر باندې یا هارټ بیټ ورس هغې ورته کړي وو هغې نه پس بیا هغې مردخانې ته دغه کړه هغې نه پس هم د یو حرکت کړی دی چې لکه زما د ورور کوم ماشومان په کور کې پاتې شو د دې کور والا په هغې باندې هم د یو فایر کړی دی او هغې ته بیا کمرې ته تللی دي او دې بیا د بره پورشن کې په دیوال باندې بیټک دی هغه بیټک لاندې بیا یو کمبه ده د پی ټي سی هغه پی ټي سی کمبې باندې دي فرار شوي دي. مونږ خو په خپل غم کې وو مونږ خو عيشال په غم کې وو. وی په هغه ډاس کې خو ما یوه چیغه مې اورېده که نه یوه کوکه مې اورېده هغه کوکه خو د عيشال نه وه چیغه عيشال نه وه خبر شوی د مور وه مور چې هغه ولیده مونږ ټول ولیده مونږ په ځان نه وپوهو چې مونږ څه کړي دي خو مونږ دومره کړي دي چې مونږ هغه عيشال غږ هم نه دی کړی عيشال له خولې نه اوف هم نه دی وتی عيشال خوځېدلی هم نه دی ظالم زړه کې دومره رحم نه دی راغلی چې ما دا څوک وویشته ما خپل ځان وویشته وو مونږ سره ظلم کړی دی مونږ له املا ماته کړې ده زما خو نه روټۍ خوند راکوي نه خوب راځي نه مونځ کولی شم بس عيشال هر طرف ته عيشال هغه چې په لاره یم څوک وویني عيشال وایي دا عيشال ماشومه ده عيشال داسې وشو نه د دفتر نه بهر ملکونه خپلې ستره کړې وه ما یې له امید نه جوړ شوی و چې 7 سال پوره شوه ډېره زیاته تکړه مه که نه معمولي ماشومانه وه نور مې بچي وو خو هغه ډېره بدله وه. وی مورکي د هغې د ښایست خو ټوله دنیا لیونی کړې د هغې د ګلاب مخ د دومره ظلم دومره زیات ګناه یې نه وه که نه صرف په شور باندې بل څه یې کړي وو بیا هم یو خبره پلار یې ورسره خوله والې وه بیا هم یو خبره مونږ ورته څه ویل بیا هم یو خبره مونږ کمرو کې وو
او بل د وی چې د ماشومان شور کوي خوراکي هغه قیامت واغه تاسو ویلدلای او تاسو باندې تیر چې بل څنګه لکه د پله کنځا منځا کوله او دینه مخکې د ما ریپورټونه وو خو به دا چې هغه ټایم کنځا کوله زما دونه امید نه و چې لکه ته به دې حد پورې زما کنځا به وکړي ختمه خبره او بس یلته نه فایرینګ وکړه دا زما شاته ولاړه وه ما ته اړو پته ونه لګېده او چې بیا کله مخ راواړو یور مې لکه اواز وکړو چې عيشال وګورئ بس دې لاندې داسې خپې کوله او غزولې وې او خپو منځ کې داسې سر را پرېوتی و او بیا مې چې د لیور کله په مټ کړه اوچته یې کړه نو دې سر چې کله داسې شو دلته د بمبه بهېده بس هغه ټایم ما بس هار مراکې تا هغه وینې لیدلې دي عيشال نه داسې بهېدې په ما په دې جامو داسې ګرمې را پرېوتې او عجیبه غوندې بس چې لیور مې دا کله بوتله او زه بیا د کوره زه او دی ووتلو او چې کله مونږ کوره ووتو ما پردی ویګن روان هغه څونه ما په څپېړو هغه ټایم والې او ناریلو پټې کې منډې لیونې شوې روان ګاډي ته مخکې سیټ ته ما ور ټوپ کړي دي دومره لیونتوب بس نه پوهېدم بس ډرایور ډرایوینګ هم زما له لاسه نه شو کولی زه بیخي لیونی سپېلنی شم وای خوراکې ما صرف ملګرو ما دغه ویډیو صرف ماښامي کې کتلې وه قسم مې په خدای وي زه حیران پاتې یم چې ما باندې دغه دومره وخت تېر څنګه شو خوراکې نه تپوس کوم خوراکې په دغه ورځ دوه وشوه پکې دغه ګنټې تا ته کالونه نه دي دغه انتظار دغه هر ګوټ کې تا ته عيشال نه ښکاري دغه هغه غږ هغه دی هغه امي او اواز هغه یو څیز غوښتنه هغه لوبې هغه مشغولاګانې دا خو به تا ټایم په ټایم وځي داسې یادېږي که نه چې زه بیخي لیونی کېږم ماله مور بس لکه ګولۍ راکوي شپې نشې واله چې زه پې ویده شم خوب واله چې زه یوازې ځان نه پرېږدم ما نه چې دې اخوا دېخوا کېږي ما باندې څه چل کېږي یو څیز هغه دې اخري ځل چې چپلې اچولې وې او دې اودس وکړو دې مونځ ته تیاری کولو د په 4 تاریخ 7 سال پوره شوه او ما په دې 22 تاریخه پورې دې باندې مونځ ارسي زده کړ او دې مونځ ته لکه تیاري کوله او داسې کړی او 4 رکعته ما په خیال دې کړي وو چې به دا دلته رووتله بس ماشومانو سره په لوبه مونځ یې لا نه و کړی په لوبو وه بس او داسې کړی او د دلته فایرینګ وکړو خوراکې او به د دې ګولۍ دلته ووته دا زما نه هېرېږي او اوس بیا ما ته نشته په دلته نه بس بمبه د وینو بهېدل ګلاب مخ یې په ګولۍ لګېدلی و خلکو زمانو نه امید وي ما لور نه دونه امیدونه وو او زه عيشال خو زه جاړم خو زه دته انتظار کوم چې د خدای به دی کله خوراکې هسې که په لاس دله درغلو څه به یې دې د غوښو سره وي کېږي د زما نه خوښي زه ځان سره سوچ کوم ولاړه وم زه به داسې وکړم او بیا مې دغه ښه نه ده کمه ده بیا مې داسې به وکړم یم دام کمه ده بیا مې داسې به وکړم یم دام کمه ده خوراکې سترګې دې ډکې دي او مونږ بخښنه غواړو په تاسو باندې هم دغه درد را تازه کړلو خو د عيشال دغه درد دا ما ته یاد وي همداسې ما نه هېرېږي د عيشال دغه درد چې کوم دی دا د هېرېدو نه دی قسم مې دې په خدای وي که نه که دغه د عيشال دغه درد ظالمه دغه اوښکې دغه به چېرته ځي خوراکې اخري تپوس د نه کوم څنګه انصاف غواړي زم چې بس نه مري او نه رغېږي د زندګي داسې شي او چې دی خدای پاک ته وایي چې ما مړ که بس ما واخله او خدای پاک یې نه اخلي